السلام علیکم ورحمت الله. دغه زه چې دلته ولاړ یم ښه له هر څه نه مخکې تاسو ته دلته تقریبا فکر وکړه چې 10-12 قسمه میوې په دغه یو خوره په دغه یو ځمکه په دغه یو اوبو باندې په دغه زموږ او ستاسو ملک کې دي په یو خاوره کې څو قسمه میوې دي. هغه هم ځینې ملکونه به یې که نه وایي هله دلته زردالو کېږي دلته ام کېږي او دلته مثال امرود کېږي او دا نور شیان نه کېږي. ولې موږ او تاسو ته الله داسې هېواد راکړی چې دغه هر شی کېږي. ژوندی مثال به یې دغه وګورو ښه خدای چې دا زه درته لږ وسنډم یا ول هغه دی دا ترې راسه دې خوا لکه دا داسې ډېر مه سنډه کاکا بس 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 څه شو دا دی نو دنه خو موږ څه وسنډل څه مو وخوړل ښه دا وګوره پاک پاک ته راشه دې خوا دې خوا وګوره دا دي دا ټول زردالوګان دي. هغه څه ورته وایي د خوند دلته وګوره دلته وګوره دلته وګوره سوروالی وګوره دا اوبو ته وګوره دکې چې کم خوند دی که نه اوبو ته وګوره سپه در نږدې که دا زردالو شو راشه دا کچالو دی دا کچالو دا انار ښه په دا یو ځای کې دا انار دی ښه څه شی دا انار دی دا زموږ د کاکا باغ دی همې کاکا دی چې خواته ولاړه خواته بیا زموږ باغ دی دا زموږ خپل په کلي کې وطن کې اخوا بیا زموږ باغ دی ښه دا انار دی او دغه چې دا شفتر هغه ده هلوچه ده مڼه ده دې نه دی کړې او دغه غټه ونه چې وینې دا به څه شی تاسو ته معلومات دي دا ونه د پستې ده د څه شي پستې تاسو موږ تاسو ته ویل شوي چې پسته والا په یخ ځای کې کېږي او پلان د بیستان دی نه هر ځای کې کېږي. دلته راشه تاسو ته د پستې وږې در وښیم ښه راسه بل شی درته وښیم دا خو وینې دا سور امبلوک دی دم هغه نیولې بار یې نیولی هغه خواته شفتالان خو خلاص شو که نه وخوړل سه دا هغه چې دا امرود دی هغه امرود دی دا کاکا هغه چېرته دی پسته ته راځه انځر ته وګورئ راشه انځر داسې ډک دی دا وګورئ انځر څونه ډک دی دا خو لا اوسه پورې خام دی انځر هم ډک دی ته راځه کاکا ته راشه تاسو پستې در وښیم پستې ته وګوره داسې پسته دی ولاکه په ټول ایران کې پیدا کېده وګورئ هلته وګوره دا پسته ده ښه دلته وګوره دلته داسې پوره هغه وږي دي که نه دومره وږي ته راشه دې خوا راسې پته دلته راشه ده را نږدې که ته را نږدې که دې خوا ته نږدې که دا پسته ده ښه ودا چې ماتې نه کړمه دلته ګورئ ماشاءالله ښکاري درته دا پسته ده ښه پسته یمن کې هم کېږي په ایران کې هم کېږي که نه خو تاسو پوهېږئ چې دا لږ پخه شي بیا زه په تاسو خورم ودرېږه ښه دا زردالو دی خوا سره پستې خوا سره الله ګوره دومره د قدر وړ دی چې لاندې بیخي وله غورځېده دا خو بیخي پاک دی تاسو پسته نور هم وښیم انار ښکاري هغه مکمله چیله هغه د انګورو ده دا چې دا څه دی کاکا املوک دی سور املوک دی له نیولی نه دی وړوکی دی پسته دغه دی راشه دې خوا راسي پته لکه تاسو دا وګورئ ښه دلته وګورئ خلکو یمن کې ښه یمن کې هم پسته کېږي په ایران کې هم کېږي نو په یو وخت کې دا زموږ ستاسو فکر کوم غور ولایت طرف ته و هغه ځای کې هم پستو باغونه شته نو هغه د دې خوا ته هم کاکا دغه دی دې خوا وګورئ دې خوا وګوره پاس وګوره ښه دغه ځای کې یو څو بوټي دي وړاندې ځو ته راځه صفت هغه موبایل دې بند کړه انار دلته هم شته ښه او دا پستو کې دوه قسمه دي یو قسم داسې چې هغه کوي دا راشه څه هغه درته وښیم بادام دا بادام دي ښکاري ده صفت هغه که زوم که ته راشه دا بادام دي کاکا دا ونه څو کلنه ده شپږ کلنه ونه ده دا هغه غیر نه کړه غوړکۍ غوندې نه ده کړه دا پاخه دي بادام پاخه دي
تو درشي ودانه زه مات کړم دی پاخه دی دا دی ښه ودرېږه ښه غاښ سره د لږ به یې پاک کړو که نه دا دی ډبل څومره خواږه راشه راځم دا دام بادام دی ښه دام بادام دی ټول ډک دی ښه راځه صفته زه به خوراک کومه صحیح ده دا دی دلته 50 نیالګي د پستې تاسو دا وګوره ها دا یو خبره دا ده چې که چېرته د پستو باغونه زیات شي فکر وکړه زموږ ستاسو دغه اوبه خاوره دومره خوږه ده چې دا پسته په نړۍ کې لکه زعفران د هرات چې په ټول نړۍ کې نوم لري په ټول نړۍ کې د هرات زعفران مشهور دي نو همداسې په پستو کې هم مارکیټ راګیرو خو چې لږ کار ورته وشي دلته مې دا تر کې نه ولې تقریبا فکر وکړه 50 بوټي دي ښه نو چون دا 50 لاندې دي که نه 100 بوټي دي نو دا وګوره یو یې نیولی دی البته دا داسې ډېر مسلکي کاکا مې مسلکي ډېر دی نه خو مقصد یې کېنولي دي دا چې لږ زره څوک چې د نورو ښځه د دې بوټو هغه کې که نه سره د بار وخت کې ونیسي او کاکا دې خوا هم شته دا وګورئ تاسو ته ښکاري دلته وګوره هی دا مو پیاز خو مو دا دی سوچه پیاز دی دا پیاز هغه لوبیا پسې راتېر شه دا هم پستې دی خو راشه صفته دا وګوره دا ټولې پستې دي چا به ویلې چې دلته راشه دلته دا ټوله پسته ده دا خو پخه نه کاکا نه ده نه پخه نه ده دا وره خالی وړه هغه پکې اوس یې مغز نیولی نه دی پاخه دام څه کال نیولی کاکا پیاز درنه سوځېدلی نو که چېرته داسې په مسلکي ډول باندې دې بوټو کرنه ترویج سي که نه رواج شي فکر وکړه چې په 100 ونو کې یو ونه هم چې بار وکړي چا خبره خرچه راوباسي 1 کیلو پسته چې یو ونه وکړي که نه نو د پارو مارو د سر هغه وباسي خرچه راوباسي بهترینه د کوکنارو یا د اپینو بهترینه بدیل دی دا پستې لږ زره فصل لږ زره هغه ورو وي لکه زر نه کېږي که نه خو بیا هم که چېرته کار ورته وشي انشاءالله دا ډېر تیز کېږي نو دغه دی انار دی انار څو فصله دي کاکا دا لیمبو ده دا لیمو ده څه راځه دا هم لیمو ده کاکا دا هم لیمو ده دا هم لیمو او دا بیا د پیازو تخم ده یا رب کریمه دا بیا هغه دی توت دی کاکا پاخه خو نه دی دا یو نیم پکې پوخ دی ښه خو دلته لږ هوا ده چلیږي دا غورځوي چې لږ پاخه سي غورځېږي دلته دا توت لکه هر شی په دې وطن کې کېږي هر شی دا لوکاټ دی دا لیمو وګوره دا هم داسې ماشاءالله ډک دی دا هم ډک دی ښه نو لوکاټ خلاص شو سیزن یې خلاص شو نو خبره مې دا کوله چې هر شی کېږي په دې وطن کې فکر وکړه چې مقصد بوټی راواخله په دې خاوره کې کېده او اوبه ورته یو څه مودې لپاره ورکړه پسته بادام دا کاجو ملا نه دی ټیسټ کړی کاجو بوټی تخم پیدا کړو هغه به هم انشاءالله کېنو
یل تر راځه یل وګوره لاچي نه د لاچي راځه ته هغه وګوره کاکا مې لاچي پیدا کړی ها ځه موږ مغسې درځو کاکا ته ورځه ښه ما هلته به ورشو موږ کاکا باغ ولاړ شي موږ به لږ بادام وشکو ته راځه بادام پاخه دي که نه کمره ډېره صفته مه خوځه ودرېږه دلته زه لاس څنګه واچوم ښه یا رب کریمه دا دی ښه کاکا به خپل کار کوي دا دی بل هم دی ښه هغه پکې شته ته راځه صفته دا تنکي بادام چې ته وخورې که نه دا چیپ کې دي کنډ دی پکې دا هم شفا ده دا دی ټول نه ماشاءالله دا ډېره ډکه دی ها کاکا راځو راځه ته ته راځه کاکا هغه وګوره لاچي وګورو ښه دا ما خو ماشاءالله بیخي ډکه ده که نه ها کاکا دا څه ده یل نه ده کاکا ده دا یل ده دا خو زه نه منم چې یل بوټی داسې نه دا خو هغه دی یل ده یل ښه دا لاچي چې ورته وایي لاچي چې ورته وایي دا یل ده که نه دا مابینو کې بیا ګل یې کړی دا نیسي که نه دا ګل هغه نیولي که نه دا لاچي دي که نه دا یل ده که نه ګوره ورته تاسو دا منئ والله ما په اول ځل دی بوټی وینم ښه دا یل ده که نه ته خوله کې واچوه مزې ته وګوره بوی کوي دا پاڼه خوله کې واچوه یا دا ګل څه یل ده که نه هماغه شی ده دا منې صفته یل ده دا خو کاکا سیزن نو زه فکر نه کوم دا یل دا خو یو قسم ته ګلي کاکا نه دا یل چا درته ویلي چې یل ده ما خپله یل راوړه ته یل څه کوې ته دې خوا واچوه ته راځه ته یل څه کوې ته راځه ته یو لغته ورکړم نه پاس ماته نه شي ورکې ودرېږه ښه ودرېږه ښه ته بس 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 دا مجبور یو هغه کې پرېموځه دا نه هغه خراب ځای کې غورځېده بس دا پرېموځه امتیاز پرېږده مې که ښه ځه ښه موږ به دا وخورو او نور به سره خدای پاماني کو دا داسې ښه فول ډک دی دا ویډیو ستا لپاره ده که چېرته غواړې خپل اولادونو آینده هم دنیوي او هم اخروي سالمه وګوري او دا احساس هم ونه کړي چې د قیامت په ورځ به زه خپل رب ته ملامت اوسم ځکه ما کوشش کړی خپل اولادونه داسې تربیه کړم چې آینده کې زه مسؤل نه اوسم نو انشاءالله دا مسؤلیت موږ په غاړه اخلو دا اوس قرآن کور اکاډمي دغه وټساپ باندې موږ سره اړیکه کې وشه انشاءالله ستا د اولادونو تربیت موږ په داسې طریقه کوو چې فکر وکړې د اولادونه ستا په غېږ کې لوی شوي دي زموږ هدف هم دا دی که زه د نړۍ په هر ګوټ کې زموږ اولادونه وي انشاءالله موږ به تربیت داسې کوو چې تر څو پورې الله وپېژني رسول وپېژني او خپل دین او مذهب او حتی خپل فرهنګ حتی خپل د مور پلار حقوق د خور حقوق د مشرانو د کشرانو دا ټول به داسې ورته موږ ښیو چې تر څو پورې څوک احساس هم ونه کړي چې زما اولاد په اسلامي یا په غیر اسلامي ټولنه کې لوی شوی دی همدا اوس د دغه ستر مسؤلیت څخه ځان خلاص کړه په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شه انشاءالله اولاد به داسې روزو چې خپله به هېڅ احساس هم نه کوي چې دا زما په غېږ کې لوی شوی دی او که په غیر اسلامي ټولنه کې لوی شوی همدا اوس زما دا ویډیو کوئ چې نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ او السلام علیکم ورحمت الله